د حاجي میرویس خان نیکه مقبره او په اړه یې معلومات. دوستانو په دا ویډیو کې مو د حاجي میرویس خان نیکه په اړه معلومات راپورته کړي دي. د هغه د پاچاهي پیل را سره مل پاتې سي. ویډیو تر پای وګورئ. په 18مه پیړۍ کې افغانستان د صفوي دولت په لاس کې و. د دې دولت مشر په کندهار کې د ګورګین خان په نامه یادېده. ګورګین خان پر پښتنو ډېر ظلمونه کول، نو په دې وخت کې د پښتنو مشران سره راټول شوه او یوه لویه جرګه یې جوړه کړه. هغه و چې په ټولو یې حاجي میرویس خان د قوم په مشرۍ وټاکه. حاجي میرویس هوتک د پښتنو سره لاس یو کړ. په اول کې یې د ګورګین خان ته د نصیحت وکړ. د نصیحت نه ومنل، خو هغه ونه منه، ځکه یې د ګورګین سره جګړه پیل کړه. په دغه جګړه کې ګورګین خان ووژل شو. تر جګړې وروسته په 1909 کال کې پښتانه د پردیو د لاس خلاص شول. کله چې پښتنو د دشمن د لاسه خپله ازادي واخیسته، نو یې د میرویس خان څخه غوښتنه وکړه چې د پاچاهۍ چارې پر غاړه واخلي. حاجي میرویس خان په خټه هوتک او د شالیم خان زوی و چې په 1915 کال کې وفات شو. مقبره یې د کندهار په کوکران کې پرته ده. په 1946 کال کې د نادرشاه افشار پر کندهار برید وکړ او په 1938 کال کې دغه ښار د نادرشاه د اردو لخوا ونیول شو او فارسي اردو د نادرشاه په هدایت کندهار ته مخه کړل. نادرشاه غوښتل پر کابل برید وکړي او د دې په سبب یې په کندهار کې خپل مکر جوړ کړ. په دې خاطر په کندهار کې لوی پاڅون پیل شو، خو د نادرشاه افشار اردو مخالفینو ته ماته ورکړه او نادرشاه وکولای شول چې خپل اردو کابل ته واستوي. دوستانو، دا و د حاجي میرویس خان نیکه په اړه باندې څه معلومات. د حاجي میرویس خان د مقبرې شاته د ده علاقه د ده هغه کلا، د کلا سره د ده په نامه باندې د حاجي میرویس خان نیکه مسجد جامع، او په کلا کې تاریخي اثار، کتابونه، داسې د تاریخ د هغه وخت څخه ډېر شیان پراته دي. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به دوستانو د حاجي میرویس خان نیکه هغه تاریخي شیان هم درته بیان کړو او د ښکاره به کړو. راسره مل پاتې شئ دوستانو. ښه وخت.